د مرګ قطعې لومړني عملیات د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ترسره شول. دا چې د قطعې په پکتیا کې څه لاسته راوړنې درلودې هر څه په ویډیو کې وګورئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوی ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. د ځانګړي ځواکونو خو له اردو په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه د مرګ قطعې 20 تنو ځواکونو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې ګڼ شمېر طالبان یې وژلي دي او 6 نفره اسیران له ځان سره وړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر پټنځایونه له منځه وړل شوي. خبرپاڼې زیاته کړې چې په یاد عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات موټرسایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېدلي دي چې دا لومړنی ماموریت د مرګ قطعې. ګرانو لیدونکو، تاسو د مرګ قطعې د دې عملیاتو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوی ویډیو اول تر تاسو ورسیږي.